په نړیوالو لوبغالو کې د افغانستان د ملي لوبډلې له لوبېدو او ځلېدو او ورسره د افغانستان د ملي بیرغ له رپېدو سره کرکټ اوس د افغانستان په ټولو ښارونو کلیو او کوڅو کې خوره لوبه ده. د دغه لوبې خورېدو افغانانو ته لا ډېر جرأت ورکړی. دا اوس انګلستان ته د دغه هیواد د بدمرغه جګړې د قربانیانو یوه بیلګه د افغانستان د کرکټ د معلولینو ملي لوبډله راغلې ده. دغه لوبډلې دلته پرله پسې لوبې وګټلې او له ښه مرغه د لوبډلې مسول او ډلمشر دواړه راسره دي. له دوی سره به خبرې کوم. سلامونه مسول صاحب محترم او تاسې نبي خانه دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به پیل له دوی وکړو چې دغه د ادارې له اړخه راته وغږېږي چې په دې سفر باندې څه بریاوې وي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه د مخه خو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په رښتیا هم د موږ دپاره د افغانستان د معلولینو د کرکټ دپاره دا یوه ستره لاسته راوړنه وه، نه تنها د افغانستان د معلولینو د ملي لوبډلې دپاره بلکې د افغانستان د کرکټ بورډ دپاره هم یو ستره لاسته راوړنه وه، ځکه دنیاوالو ته یې وښودل چې په افغانستان کې د کرکټ ټیلنټ او استعدادونه شته دی. خوشبختانه د افغانستان د معلولینو ملي لوبډلې په خپله دغه ورلډ کرکټ سریز چې د معلولینو دپاره و په دغه کې 3 پرله پسې د فول ممبر یعنی پاکستان، انګلستان او بنګلادیش نه خپلې سیالۍ وګټلې او افغانانو ته خوشحاليانې ورکړلې. ډېره مننه کوم. نبي خانه لومړی ستا مخکې له دې چې ستاسې لوبډلې باندې وغږېږو له ملي لوبډلې سره د ستاسې د کرکټ د ملي لوبډلې سره دې ملګرتیا لږ څه پیل شوه. د کرکټ د دې څنګه فکر درڅه پیدا شو چې کرکټ دې وکړې په معلول ځان؟ اول سلامونه تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته. ښه پوښتنه مې وکړه. کوچنیوالي نه مې کرکټ سره شوق و، خو کله چې ملي لوبډله راښکاره شوه په سکرین باندې موږ ولیدل نو دا شوق مې لا پسې زیات شو. همدا و چې خپل عادي پریکټس ته مې ادامه ورکړه. په 2012 کال کې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه یو اعلان وشو چې داسې ملي لوبډله جوړېږي د افغانستان د معلولینو په نمایندګۍ. ډاکټر صاحب عبدالمنان مسعود د هغې مسؤل او موږ یې ټول سره راجمع کړو او په 2012 کال نه موږ د خپلې په رسمي ډول باندې د خپل کرکټ چې دا شروع کړو. ډاکټر صاحب مسعود، کله چې لوبډله جوړه شوه د دې لوبډلې د غوراوي لپاره دغه بهیر څومره ګران و؟ د دوی د روزنې او دغه چاره څومره ګرانه وه؟ رښتیا هم نظامي صاحب په اوایلو کې موږ د معلولینو د کرکټ په مختلفو برخو کې ستونزې درلودلې. په څومره چې وخت تېرېده د دوی دپاره موږ داخلي د ځنونو په کچه باندې سیالۍ په لار واچولې. په هغې کې هغه ځوانان چې ښه ځلېدل او مستقیما د افغانستان د معلولینو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کوله. تر اوسه پورې موږ د افغانستان د معلولینو یا د افغانستان د کرکټ په چوکاټ کې د معلولینو د ځنونو په کچه باندې هر کال موږ سیالۍ کوو چې په هغه کې هر لوبغاړی ښه ځلیږي. هغه د افغانستان د په ټولو زونونو کې دي که په معلومو زونونو کې دي؟ افغانستان چون د کرکټ په تقسیم کې په 5 زونونو ویشل شوی ده، که هغه د عامو کرکټرانو په برخه کې او که هغه د معلولینو. نو لله الحمد موږ هم دا ووایو چې د معلولینو برخه کې هم 5 زونونه لرو او په 5 زونونو کې په مرکز کې یا په البته په نورو زونونو کې سیالۍ ترسره کیږي چې په هغه هره لوبډله د خپل زون نمایندګي کوي. په هغه لوبډله کې چې هر څوک ښه وځلیږي د افغانستان د معلولینو ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي. ډېره مننه کوم. ستا ملګري چې کله کرکټ ته راتله کینئ له لوبې په څنډه چې کیسې کوئ، کله مو دا جرأت پیدا کړو چې ګواکې تاسې هم په نړیوالو لوبغالو کې لوبېدلی شئ او لکه نن ځلېدلی شئ؟ ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. رښتیا هم کله چې موږ نوی کرکټ سټارټ کړه نو یو څه زموږ څه نیمګړتیاوې هم درلودلې. د ډاکټر صاحب عبدالمنان مسعود چې زموږ په لوبډله باندې کار وکړو او موږ یې ټول سره یوځای کړو او موږ ته دا جرأت راکړو چې تاسې هم کولی شئ، تاسې ناتوان ناست دی که چې تاسې وغواړئ هم تاسې هم کولی شئ چې دغه خپل بیرغ چې د نړۍ په ګوټ کې ورپوئ. همغه جرأت او همغه موټیویشن زموږ لپاره چې هلکانو هم مټې راونغاړلې او کوشش هم دا و چې یو ورځ به داسې هم راځي چې انشاءالله چې موږ خپل دغه بیرغ چې ده دا شمېر اوس ډېرېږي که د ستاسو د نورو ملګرو شمېر لیوالتیا د معلولینو زیاته شوې ده؟ په شروع کې چې وه دغه لړۍ یو څه کمزورې وه، خو اوس دغه پرله پسې بریاوې موږ له دې نه مخکې هم سیریزونه کړي دي. خوشبختانه موږ ډېرې ښې لوبې ترسره کړي دي او وروسته له دغه نړیوال سیریز نه نو لا هم دغه پروسه پر مخ روانه ده او تشویق کوونکي او هغه خلک چې غواړي چې راشي مطلب دا پروسه چې دا کوي او زیاته شوې ده. یوه لنډه پوښتنه ډاکټر صاحب عبدالمنان مسعود،
ما په ننګرهار کې بلایند د بلایند کرکټ په لوبډله باندې کار کړی او هغوی سره ما خبرې کړې وي د دوی اصلا د معلولیت هغه شرایط څه ډول دي په افغانستان کې چې باید کرکټ دې لوبډله کې شامل شي په نړیواله سطح باندې معلولین په 3 کټګوریو باندې تقسیم شوي دي چې یو یې بلایند دي چې سترګو نظیر کمی یا سترګې دید ونه لري یو یې ډیف دي چې هغه اوري نه او خبرې نشي کولی یو فزیکل ډسیبلیټي ده لکه کوم د انسان د اندامونه نه وي لاس خوا یا د دې ګوتې په حساب باندې چې فیصدي کې راځي دغه نه وي نو دغه د معلولینو ملي لوبډله چې ده دا د معلولینو فزیکي معلولیت لري نو په 3 مختلفو کټګوریو باندې تقسیم شوی د په دې سفر لنډ راته وغږېږه سفر خو ماشاءالله ډېر خو د افغانستان د کرکټ دپاره د افغانستان د معلولینو د کرکټ دپاره او د هغه چا دپاره څوک د کرکټ مینوال دي د چا سره ولوبېد څه وشو دغه یو څه جزئیات راته راکړه لکه څنګه تاسو ولیدل چې مونږ په دغه نړیوال سیریز کې د 4 بهترینو لوبډلو سره ولوبېدو چې په هغې کې بنګلادیش پاکستان انګلستان او همدارنګه هندوستان سره ولوبېدو 3 اولې کومې لوبې هم چې وې چې اوله د بنګلادیش سره بیا پاکستان سره بیا انګلستان سره دا مو په ډېر ښه مارجن سره لوبغاړو ډېر ښه افرټ وکړو او دا لوبې په خپل نوم کړلې بدبختانه سیمي فاینل کې مو د انګلستان د هېواد نه په 10 منډو شکست ومانه خو د دغه سره لوبغاړي اوس هم هغه جذبه لري هغه خواهشات لري چې نور هم په راتلونکي کې دوی لوبې وکړي یوه پوښتنه نبي خانه د تجربې له اړخه د سفر څومره ګټور و درته بله ډېر ګټور په دې و چې یو خو دا دی چې دغه کنډیشن سره بلد شو بل د لوبغاړو دغسې زموږ دغه ټیم د دغسې غټو لوبډلو ته په ماتې ورکولو د دوی مورام او جرأت چې د نورو موچت شو نو انشاءالله چې را روان کوم ایونټونه دي د هغې لپاره دې لوبغاړي ټول ماشاءالله تیار دي ډېره مننه کوو ګرانو لیدونکو تاسې د افغانستان د معلولینو د ملي لوبډلې له مشر عبدالمنان مسعود او ښاغلي نبی الله نبي چې د لوبډل مشر د دغې لوبډلې دوی سره خبرې اورېدي او له دې ښکاري چې افغانستان په ژوبل او ټپي وجود هم په نړۍ کې په پښو ولاړ دی لوبیږي له نورو سره سیالي کوي او بالاخره د ډېرو لوبو کرکټونو فوټبالونو او یوه ورځ به د سیاست هم ګټونکی وي